دا زموږ او ستاسو د پیسو وضعیت دی چې په سمه توګه حتی شمیرل کېدلی هم نشي، او کله چې یو چاته سړی توضیح کوي نو د شرم احساس کوي. او دا پیسې ما او تا او زموږ او ستاسو د کورنیو غړیو دغه وضعیت ته رسولي دي. سمه ده چې دغه پیسو ارزښت به کم وي، خو د دې ارزښت هم ما او تا او د دې هیواد وګړیو د همدې هیواد بچیانو راټیټ کړی دی. موږ له علمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې یو، موږ له اقتصادي اړخه په ډېره لوېدلې او ټیټه کچه کې یو، خو بیا هم د خپل هیواد او خپلو ملي ارزښتونو ته باید احترام وکړو. که چیرې موږ ځان ته احترام ونه کړو، د خپل هیواد ملي ارزښتونو ته احترام ونه کړو، نو د هیڅ چا څخه باید د احترام کولو تمه او توقع ونه لرو. کله چې موږ دا پیسې نورو کسانو ته توضیح کوو نو په پاکټو کې اچوو چې حد اقل په لومړیو لیدلو کې د دې هغه ظاهري زړښت خوندي وي او پټ وي. دا که بیروني اسعار وي نو همدا موږ به یې په پوره پاملرنې سره محافظت او ساتنه کوو، او نه به غواړو چې هغه کت شي او یا په هغې کې کوم خط منځته راشي یا خراب شي. نو په دې هیله چې د خپلو ملي ارزښتونو احترام هم وساتو، او په دې هیله چې عامه ذهنیتونه جوړ شي، موږ د خپلو کورنیو د غړیو ذهنیتونه جوړ کړو، ښوونکي د خپلو زده کوونکو ذهنیتونه جوړ کړي، تر څو د خپل هیواد د ملي ارزښتونو څخه دفاع وکړي او د هغې ساتنه وکړي.